السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن موږ فیصله کړې ده چې نن به موږ زده کوو فیوچر کنټینیو ټینس په پښتو کې. یعنی نن به تاسو دا زده کوئ چې په فیوچر کنټینیو ټینس کې نیگیټیو، انټراګیټیو او پازیټیو یعنی سوالیه، منفي او مثبت جملې څنګه جوړیږي. ما خو دا ویل چې په ټینسونو کې به لږه وقفه وکړو، یعنی لږ وروسته به اپلوډ کړو، خو زیاتره ملګرو ویل چې نه دا یو څو ټینسونه پاتې دي دا م اپلوډ کړئ. نو نن دا زمونږ 10 نمبر ټینس دی او د دې نه مخکې مونږ 9 ټینسونه الریډي اپلوډ کړي، خو په تفصیل سره په هغې باندې خبره کړې په پښتو کې. که چېرته هغه تاسو زده کول غواړئ نو لاندې یعنی د ویډیو نه لاندې به تاسو د هغې لینکس میلاو شي، په هغې باندې کلیک وکړئ او ډایرکټ به هغه پلی لیست ته لاړ شئ. اوس راځئ چې دا ټینس زده کړو. ها نو د همیشه په شانې د ټولو نه مخکې ورډ اینډ وای. د ورډ مطلب دی ورډ از فیوچر کنټینیو ټینس، یعنی فیوچر کنټینیو ټینس څه شی دی. او وای د وای مطلب دی ولې. فیوچر کنټینیو ټینس تاسو ولې زده کوئ، زه درته ولې ښیم دا ولې ضروري دی. او چې کله تاسو ته د ورډ او د وای په باره کې پته ولګي چې ته څه شی زده کې او ولې زده کې، نو بیخي به درته اسان وي او کله به هم درنه نه هېرېږي. What is future continuous tense؟ future continuous tense څه شی دی؟ نو دا خبره همیشه په یاد ساتئ چې future continuous tense یو داسې ټینس دی چې د دې په ذریعه باندې موږ ته دا پته لګي، دا موږ ته دا معلومات راکوي چې یو کار به په راتلونکي وخت کې یعنی په مستقبل کې به جاري وي، دا کار به روان وي. لکه تاسو ته به ډېر ښه یاد وي د دې نه مخکې موږ د پریزنټ کنټینیو ټینس په باره کې زده کړل چې یو کار اوس په دې ټیم کې روان وي، جاري وي، د هغې لپاره موږ پریزنټ کنټینیو ټینس استعمالوو. لکه تا سره موبایل په لاس کې دی، اوس په دې ټیم کې ته لګیا او ویډیو ګورې، کنټینیو ټینس دی. په دغه ټیم کې زه لګیا یم او ټیچینګ کوم، نو دا پریزنټ کنټینیو ټینس دی. کوم کار چې اوس په موجوده وخت کې په همدغه ټیم کې جاري وي، روان وي، پریزنټ کنټینیو ټینس دی. او همدغه شانتې د هغې نه بعد مونږ د پاسټ کنټینیو ټینس په باره کې هم زده کړل چې یو کار په تیر شوي وخت کې جاري و روانو په هغه ټیم کې کېدو، نو د هغې لپاره مونږ استعمالو پاسټ کنټینیو ټینس چې یو کار به په تیر شوي وخت کې جاري و. خو نن چې مونږ کوم ټینس زده کوو د هغې مطلب دی فیوچر کنټینیو ټینس، چې یعنی دا کار به په راتلونکي وخت کې په مستقبل کې به دا جاري وي او دا به روان وي. یو څو اګزامپل ته وګورئ او بیخي به پوه شئ. فار ایگزامپل ته اوس په دې ټیم کې کرکټ کې بیټ در سره لاس کې او په پیچ باندې ولاړې بیټینګ کې، نو ته به په انګلش کې داسې وایې I am playing cricket. اوس په دې ټیم کې زه لګیا یم او کرکټ کوم، او دا پریزنټ کنټینیو ټینس دی. خو نه که ته چېرته چاته داسې ویل غواړئ چې ما سره په هغه ټیم کې بیټ را سره په لاس کې په پیچ باندې ولاړم، کرکټ مې کو، یعنی دا کار په تیر شوي وخت کې جاري و، نو بیا ورته داسې وایي I was playing cricket. او دې مطلب دا شو چې ما کرکټ کو. خو که ته په انګلش کې داسې ویل غواړئ چې ما سره به بیټ په لاس کې په پیچ باندې به ولاړ یم او کرکټ به کوم، یعنی دا کار به په راتلونکي وخت کې په مستقبل کې به جاري وي، روان به وي، نو ته به بیا داسې وایې I will be playing cricket. زه به کرکټ کوم، لګیا به یم په هغه ټیم کې. که دا اوس ګینټه بعدي ته چاته وایې کال بعدي چې هر څنګه یې خو چې په راتلونکي وخت کې وي، په راتلونکي وخت کې جاري وي. پریزنټ کنټینیو ټینس I am playing cricket. اوس لګیا یم او کرکټ کوم. پاسټ کنټینیو ټینس I was playing cricket. ما کرکټ کو. فیوچر کنټینیو ټینس I will be playing cricket. زه به کرکټ کوم، لګیا به یم. بل اګزامپل زه ستا نه پوښتنه کوم چې ستا ورکوټی ورور څه شو، او ته ماته ووایې چې هغه ناست دی کارټون ګوري. اوس په دې ټیم کې ریموټ ورسره په لاس کې دی او ټي وي ته مخامخ ناست دی کارټون ګوري، نو په انګلش کې به ته ماته داسې وایې He is watching the cartoon. اوس ناست دی او کارټون ګوري، ټي وي ته بالکل مخامخ. خو که زه تا ته چېرته داسې ویم چې ستا کشر ورور څه کول چېرته و، او ته ماته داسې ویل غواړې چې هغې کارټون کتو، ته بیا ماته داسې وایې He was watching the cartoon. کوم چې پاسټ کنټینیو ټینس دی، هغه کارټون کتو. خو که چېرته داسې پوښتنه درنه وکړم چې دا به په راتلونکي وخت کې څه کوي، فار ایگزامپل دا چې سبا د سکول نه راشي نو دا به څه کوي، د دې به کار څه وي، او ته ماته داسې ویل غواړې چې بس دا به ټي وي ته مخامخ ناست او کارټون به ګوري، ګینټه بعد به دا کارټون ګوري، سبا به ګوري، کال بعد به ګوري، چې هر ځري خو په راتلونکي وخت کې دا به کارټون ګوري. ته بیا ماته داسې وایې He will be watching the cartoon. دا به کارټون ګوري. پوه شوې پې. دریم اګزامپل فرض کا باران وریږي، اوس څاڅکي د اسمان نه راروان دی، یو تیز باران شروع دی. ته په انګلش کې داسې څنګه وایې چې اوس باران وریږي.
ته به د دې لپاره استعمالوې پریزنټ کنټینیو ټینس ځکه چې دا کار اوس په موجوده وخت کې جاري دی روان دی. It is raining. اوس باران وریږي. خو که زه تا ته چېرته داسې ووایم چې یاره ته ولې هلته رانلې او ته ما ته وایې چې یاره باران ورېدو په هغه ټیم کې باران جاري و باران ورېدو ته ما ته داسې وایې It was raining. It was raining. باران ورېدو. خو که خبره د مستقبل شي د فیوچر شي ته داسې ویل غواړې چې باران به وریږي سبا دا ټیم به باران وریږي تیز باران به وي. خیر دی خو الله ته پته خو دا هسې اګزامپلز دي. بله ورځ دا ټیم به باران وریږي نو ته به بیا داسې وایې It will be raining. باران به وریږي. It will be raining. باران به وریږي. زه اوس یونیورسټۍ ته روان یم په لاره کې یم. I am going to university. زه یونیورسټۍ ته روان وم. بله ورځ چې تا ما ته رنګ وکړو که نه نو زه یونیورسټۍ ته روان وم. I was going to university. مړه به څه انشاءالله چې بل کال دا ټیم به زه یونیورسټۍ ته روان یم. I will be going to university. دا چې کوم دی فیوچر کنټینیو ټینس دی او مطلب یې دا دی چې زه به یونیورسټۍ ته روان یم. بس همدغې ته ویل کېږي فیوچر کنټینیو ټینس او نن به موږ دا زده کوو خو په تفصیل سره انشاءالله چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاستئ چې فیوچر کنټینیو ټینس څه شی دی او د دې موږ ته ولې ضرورت دی. او د دې ټینس پہچان یعنی پیژنګلو د همیشه به شانې څنګه چې موږ په نورو ټینسونو کې د هغې پیژنګلو پیژنو چې یاره ستاسو مخې ته یو سنټینس راشي تاسو د چا خبرې واورئ په انګلش کې یو ویډیو ګورئ کتاب ګورئ نو تاسو به دا پته څنګه لګي چې دا کم ټینس دی یعنی دا فیوچر کنټینیو ټینس دی او که نه دی. په ټولو ټینسونو کې مو زده کړي په دې کې مو زده کوو. نو په یاد ساتئ چې کله هم په یو سنټینس کې ویل بي راغی یا شل بي راغی یو ځل بیا درته په یو سنټینس کې یا ویل بي راغی یا شل بي راغی او ورسره د ورب لومبنی حالت او هغې سره ING فارم نو دا فیوچر کنټینیو ټینس دی. یعنی دلته د داسې کار باره کې خبره کېږي چې دا په راتلونکي وخت کې جاري وي په راتلونکي وخت کې به دا کېږي. اوس موجوده وخت سره تعلق نشته تیر شوي وخت سره هم تعلق نشته. دا خبره چې کومه کېږي دا په راتلونکي وخت کې جاري وي. کله چې یو کار کېږي په راتلونکي وخت کې نو په هغه جمله کې به د ورب لومبنی فارم او ING به ورسره وي. خو کله چې د یو حالت باره کې خبره کېږي نو بیا په هغه کې د ورب هیڅ ضرورت نشته. لکه فار ایگزامپل I will be a doctor. نو دې مطلب دا دی چې په راتلونکي وخت کې په مستقبل کې به زه یو ډاکټر یم. خو دلته ویل بي خو ورکې راغلی او د ورب لومبنی حالت ورکې نشته نو ورکې ING شته نو دا هم فیوچر کنټینیو ټینس دی. یا داسې راشي I will be an engineer. نو دلته هم د راتلونکي وخت په باره کې خبره کېږي چې زه په مستقبل کې یو انجینیر یم. اوس راځي چې دا هم زده کړو چې ویل بي کوم ځای کې استعمالیږي او شل بي دا کوم ځای کې استعمالیږي. نو که تاسو یاد وي او تاسو کتلی وي د دې ویډیو نه مخکې مونږ د فیوچر انډیفینټ ټینس په باره کې یا د سمپل فیوچر ټینس په باره کې یو ویډیو اپلوډ کړی وه چې په هغې کې ما تاسو ویل چې ستاسو شل ته هیڅ قسمه ضرورت نشته شل مه استعمالوئ په دې ټینس کې. نو همدغه شان په دې ټینس کې زه تاسو دا وایم چې ستاسو شل بي ته ضرورت نشته شل بي مه استعمالوئ دا راوالی او لرې خطا کوئ بس صرف د ویل بي نه کار والی همدغه ویل بي استعمالوئ که آی دی یو وی راځي هی شي ایټ راځي سینګولر وي پلورل وي که هر څه وي بس صرف ویل بي او ستاسو سنټینس به 100% نه بلکې 110% به صحیح وي. بس اوس راځي چې پریکټیکل عملی کار شروع کړو. دلته بس مونږه د پښتو یو جمله رالو او بالکل د فارمولې مطابق د سټرکچر مطابق چې به تاسو ته لږ وروسته میلاو شي د هغې مطابق به مونږه انګلش ته ترجمه کوو انګلش ته به ټرانسلیټ کوو. خو دلته ماته یو ډېره ضروري خبره رایاده شوه. یو څو ورځې مخکې مونږ یو ویډیو اپلوډ کړی وه د انګلش متلونه په پښتو کې د هغې په باره کې. په هغه کې ما یو متل ویلی where there is a will there is a way. نو په دې کې چې تاسو ته کوم ویل ښکاري WELL دا WELL نه دی دا WILL دی. دا زما نه یو ورکوډیشن مسټیک شو زه ستاسو ټولو نه بخښنه غواړم. زه هر یو ویډیو کم از کم 3 ځله خامخا چې کوم خو بس یو نیم مخکې راشي یو لفظ ورکړي بس لاړ شي منډه ووایي نو بخښنه درنه غواړم دا WILL دی. Now let's do some practical work to understand the future continuous tense even better. د ټول نه مخکې تاسو په سکرین باندې دلته سټرکچر ښکاري یا فارموله راته ښکاري چې دې ته ویل کېږي د فیوچر کنټینیو ټینس سټرکچر. موږ چې په فیوچر کنټینیو ټینس کې کومه یو جمله هم جوړو کومه یو جمله هم سټرکچر کوو او بالکل د فارمولې مطابق وي. نو ګورئ په سټرکچر کې د ټول نه مخکې زموږ نه غوښتونکی دی سبجیکټ یعنی هغه څوک چې کار کوي. د هغې نه بعد ویل بي
شل بي ورکی نشته مطلب که پلورل سبجیکټ وي که سنګولر وي بس ته صرف ویل بي استعمالوه او ته نور بیغمه یې. په دریم نمبر باندې وی وان د ورب لومبنی حالت او دې سره به سمدستي د آی ان جي اضافه کیږي او په اخره کې ابجیکټ یا کمپلیمنٹ د دواړو یو مطلب دی هغه څه چې په څه باندې کار کیږي. نو اوس د همیشه په شانې د پښتو یوه جمله به موږ رالو او انګلیش ته به ترجمه کوو د دغې فارمولې مطابق. فارموله چې موږ ته څه وایي موږ به ترې هغه راوباسو او به لګو او زموږ کار به روان وي. نو تاسو په سکرین باندې یو جمله ښکاري زه به یونیورسټۍ ته روان یم یعنې په راتلونکي وخت کې به زه یونیورسټۍ ته روان یم کال بعد به روان یم یو ورځ بعد به روان یم خو دا خبره چې کوم ده دا د فیوچر کنټینیو ټینس ده په راتلونکي وخت کې به دا جاری وي. نو دغه جمله اوس موږ انګلیش ته ترجمه کوو. څنګه به ترجمه کوو؟ سټرکچر ته به وګورو. په سټرکچر کې د ټول نه مخکې سبجیکټ څوک چې کار کوي کارکوونکی نو څوک به یونیورسټۍ ته روان وي زه د زه لپاره استعمالیږي آی. په دویم نمبر باندې فارموله وایي چې اوس ویل بي ولګوه آی ویل بي. په دریم نمبر باندې وی وان د ورب لومبنی حالت نو تللو ته څه ویل کېږي؟ تللو ته ویل کېږي ګو او ګو فرست فارم دی. ګو سره به د آی ان جي اضافه کېږي ګوینګ به شي. په اخر کې ابجیکټ چې په څه باندې کار کېږي نو کوم خوا به رواني چېرته به ځي یونیورسټۍ ته په اخر کې بولېږي یونیورسټي. I will be going to university دا زمونږه مثبت جمله شوه. اوس د دې نه تاسو نیګیټیو جوړوئ داسې ویل غواړئ چې زه به یونیورسټۍ ته نه یم روان زه به بل خوا روان یم نو نیګیټیو جمله شوه. د ویل بي په درمیان کې یعنی په منځ کې صرف د ناټ اضافه وکړئ. همدغه پازیټیو جمله ده صرف د ویل بي په درمیان کې د ناټ اضافه وکړئ. I will not be going to university زه به یونیورسټۍ ته نه یم روان. دا هم صحیح شو. د دې نه به انټراګیټیو سوالیه یعنی پوښتنه به څنګه کې چې آیا زه به یونیورسټۍ ته روان یم نو داسې کار به وکړو چې همدغه مثبت جمله ده I will be going to university. د دې نه صرف دا ویل هیلپینګ ورب نه دی دا ترې اوچت کې صرف ویل بي نښه ویل به ترې اوچت کې او د سنټینس په سر کې به ولګوئ. Will I be going to university آیا زه به یونیورسټۍ ته روان یم. دا د نیګیټیو انټراګیټیو او پازیټیو جمله شوه. بلې جملې ته وګورئ هغه به پټي کې کار کوي مطلب سبا دا ټیم به هغه به لګي په پټي کې به کار کوي سسکوره به ورسره لاس کې یا تبر به ورسره لاس کې خو پټي کې به کار کوي لګیا به دا په راتلونکي وخت کې دا کار جاري وي. د ټول نه مخکې سټرکچر ته ګورو. په سټرکچر کې څه شی غواړي سبجیکټ څوک به په پټي کې کار کوي هغه یو سړی دی یا یو الګ دی. د دې لپاره استعمالیږي هی. د هی مطلب دی هغه. په دویم نمبر باندې فارموله و چې اوس دې سره خوا کې ولګوه ویل بي نو هی ویل بي. په دریم نمبر باندې څه شی غواړي وی وان وی و موبایل نه وی وان یعنی د ورب لومبنی حالت نو څه شی به کوي کار به کوي او کار ته په انګلیش کې څه ویل کېږي ورک. نو هی ویل بي ورک. بیا و چې ورک سره د آی ان جي اضافه مو کړه هی ویل بي ورکینګ او په اخره کې ابجیکټ چې په څه باندې کار کېږي نو په څه کې به کار کوي په پټي کې به کار کوي نو پټي ته ویل کېږي فیلډ. هی ویل بي ورکینګ ان د فیلډ هغه به په پټي کې کار کوي لګیا به سبا دا ټیم بله ورځ دا ټیم. دا خو صحیح شو خو که ته چېرته داسې ویل غواړې چې نه هغه په پټي کې کار نه کوي نه به یې لګیا نو ته به داسې کار وکړې چې هماغه طریقه ده د ویل نه بعد ناټ ولګوه. هی ویل ناٹ بي ورکینګ ان د فیلډ او په پټي کې کار نه کوي. ته داسې ویل غواړې چې آیا هغه په پټي کې کار کوي سبا به په پټي کې لګیای. دا ویل راواله د همدغې پازیټیو جملې ښه ویل راواله او په سر کې ولګوه. ویل هی بي ورکینګ ان د فیلډ آیا هغه به په پټي کې کار کوي. دا د نیګیټیو انټراګیټیو او پازیټیو جمله شو. بس همدغه طریقه ده. دریم نمبر ته ګورو هغه به لوښي وینځي مطلب یو جینۍ ده یو ښځه ده هغه به لوښي وینځي سبا به هغه لوښي وینځي صحیح ده. نو سټرکچر ته ګورو. په سټرکچر کې د ټول نه مخکې سبجیکټ څوک چې کار کوي څوک به لوښي وینځي څوک به کالي وینځي. لوښي مطلب د کاسې پیالې دغه څیزونو ته لوښي ویل کېږي. اوس به دا هم زده کړئ چې په انګلیش کې دې ته څه ویل کېږي. نو سبجیکټ څوک به لوښي وینځي څوک به کالي وینځي هغه یو جینۍ ده. د الګ دپاره هی استعمالیږي د جینۍ دپاره شي استعمالیږي شي هو شو سبجیکټ هو شو. په دویم نمبر باندې ویل بي د
د هر څه نه بعد به بس ویل بي لګې په فیوچر کنټینیو ټینس کې شي ویل بي بیا وی وان د ورب لومبنی حالت نو څه به کوي وینځل به کوي اصل کار ورکې وینځل دی دا ورکې ورب دی نو وینځلو ته په انګلیش کې ویل کېږي واش دلته به ولګي واش شي ویل بي واش بیا و چې د واش سره اوس دا د ورب لومبنی حالت دی نو دې سره آی این جي ولګوه شي ویل بي واشینګ او لوښو ته مطلب فارموله و چې ابجیکټ چې په څه باندې کار کېږي نو کار به کېږي په لوښو باندې په کالو باندې دا کاسې پیالې دې ته ویل کېږي لوښي او په انګلیش کې دې ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي په انګلیش کې ډیشز هم ورته ویلی شي کراکري هم ورته ویلی شي او پاټ ورته هم ویلی شي خو دلته مونږ ولګو ډیشز ځکه چې دا ابجیکټ دی په دې باندې کار کېږي شي ویل بي واشینګ د ډیشز ابه لګیای او لوښي به وینځي نو دا زموږ پازیټیو جمله شوه اوس د دې نه نیګیټیو به تاسو څنګه جوړوئ داسې څنګه ویل غواړئ چې نه هغه به لوښي نه وینځي هغه به ډرامه ګوري یا به بل کار کوي خو لوښي به نه وینځي نو د ویل نه بعد به څه لګي ناټ تاسو ته پته ده او د چې انټراګیټیو د جوړوئ یعنی سوالیت یې جوړوئ چې آیا هغه به لوښي وینځي نو دا ویل به راشي دا به سنټنس په سر کې ولګي will she be washing the dishes آیا هغه به لوښي وینځي بس همدغه طریقه ده د ټولو ټینسونو او زه امید کوم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یاستئ اوس یو بل اگزامپل ته ګورو سبا به باران وریږي اوس د دې پته خو الله ته خو هسې دا یو اگزامپل دی نو سبا به باران وریږي دغه به موږ اوس د سټرکچر مطابق ټرانسلیټ کوو د ټول نه مخکې سبجیکټ خو دا خبره همیشه په یاد ساتئ چې د باران دپاره ایټ استعمالیږي نو دلته موږ ولګو ایټ د هغې نه بعد د ایټ نه بعد به ویل بي ولګي ایټ ویل بي په دریم نمبر باندې ورب نو ورب ورکې باران وریدل دي مطلب کار ورکې باران وریدل دي نو دلته به ولګي رین خو رین سره موږ د آی این جي اضافه هم کوو دا به شي رینینګ ایټ ویل بي رینینګ او کله به وریږي نو سبا به وریږي نو ټومارو به ولګي it will be raining tomorrow د ټومارو مطلب دی سبا د yesterday مطلب دی پرون د day before yesterday مطلب دی پرون نه ابل پرون د day after tomorrow مطلب دی سبا نه بل سبا next Friday را روان جمعه next Monday را روان پیر یا را روان ګل next year را روان کال last year تیر شوی کال اوس دې سنټنس نیګیټیو او انټراګیټیو به څنګه جوړیږي دا کار ما په تاسو باندې پرېښودو دا ستاسو هوم ورک شو د همیشه به شانې دا به کمنټ سیکشن کې وکړئ د دې نیګیټیو او انټراګیټیو جملې جوړه کړئ دا به تاسو ته ډېر ښه یاد شي پریکټس به مو شي او ما ته به پته مو لګي چې تاسو دې پورې دا ویډیو وکته او که نه ځکه چې ډېرو کسانو غوښتنه کړې وه اوس په اخره کې زه تاسو ته یو بل سنټنس در کوم چې دې سره به ستاسو په علم کې نور هم اضافه وشي او ستاسو دماغ ستاسو ذهن به نور هم کولی وشي او هغه سنټنس دی آیا هغوی به کند وباسي مطلب سبا بل ورځ آیا هغوی به لګیای او کنده به وباسي یا یو قبر به وباسي د دې سنټنس مطلب دا دی چې یاره دا یو انټراګیټیو جمله ده د مخکې نه سوالیه جمله ده خو کله چې تاسو ته یو سوالیه جمله راشي په فیوچر کنټینیو ټینس کې نو تاسو څنګه کولی شئ چې دا د سټرکچر مطابق کنورټ کړئ په هغه نورو ټینسونو کې ما تاسو طریقه ښودلې وه په دې کې هم درته ښیم نو ټول نه مخکې سټرکچر ته وګورئ سبجیکټ نو څوک به کنده وباسي هغوی د هغوی لپاره استعمالیږي دی د هغې نه بعد ویل بي دی ویل بي بیا وی وان د ورب لومبنی حالت نو ویستلو ته اصل کار به د دوی وي ویستل نو ویستلو ته په انګلیش کې ویل کېږي ډیګ مطلب یو کنده ویستل ډیګ سره به د آی این جي اضافه وشي دا به شي ډیګینګ او د هغې نه بعد چې به څه باندې کار کېږي نو څه به وباسي کنده به وباسي کندې ته ویل کېږي ټرینچ they will be digging a trench کله به وباسي سبا له د سبا لپاره tomorrow they will be digging a trench tomorrow مطلب هغوی به سبا لګیای او کنده به وباسي دا خو پازیټیو جمله شوه خو زمونږ په کار ده انټراګیټیو یعنی سوالیه جمله داسې کار به وکړئ چې د دې نه به ویل راوالی او بس صرف د سنټنس په سر کې به استعمال کړئ او په اخر کې به سوالیه نشان ولګوئ بس دا ستاسو د هر یو انټراګیټیو جملې جوړولو طریقه شوه په انګلیش کې هم درته وښوده او په پښتو کې هم درته وښوده که چېرته پوه شوي ناستئ خیر لږه دا ویډیو وروسته کوئ یو ځلې بیا وګورئ د دې نه بعد یو بله جمله ده هغه به چینس کي نو اوس ګوره ښه دا
د پښتو یو نیگیټیو جمله ده په فیوچر کنټینیو ټینس کې، هغه به چې نس کی، سبا به هغه نه لګیا چې به نس کی، بل څه کار به کوي. نو سټرکچر ته ګورو. سبجیکټ څوک به چې نس کی، هغه د هغې لپاره هی ولګېدو. په دویم نمبر باندې ویل بي، هی ویل بي. وی ون کار ورکړي، کار ورکړي. وی سکل، نو سکلو ته په انګلیش کې ویل کېږي ټیک. ټیک سره به د آی ان جي اضافه وشي، ټیکینګ به شي. په اخره کې ابجیکټ چې په څه باندې کار کېږي، نو کار به په څه باندې کېږي، په چې باندې به کار کېږي. دا سکل نه دا ورکې اصل کار دی، او چې دا ورکې ابجیکټ دی، نو د ټي به شي. he will be taking the tea. نو مطلب دا چې هغه به چیز کې لګیا وي، خو نه موږ داسې جمله جوړول غوښتل چې هغه به چې نس کی، نو د ویل نه بعد به څه ولګي، ناټ. بس دا ستاسو نیګیټیو جمله هم شوه. ډېر اسانه طریقه ده، او بس چې هر یو سنټنس درته راځي همدا طریقه ورسره کوئ، او زه امید کوم چې دې نه بعد به ستاسو په ذهن کې څه قسمه سوال هم نه وي. زما ډیرو ګرانو کتونکو، زه امید کوم چې تاسو به نن فیوچر کنټینیو ټینس په پښتو کې زده کړی وي. که چېرې تاسو هغه نور ټینسونه نه وي زده کړي او زده کولی غواړئ، زموږ په چینل باندې بالکل موجود دي، لاندې په ډسکرپشن کې، یعنې د ویډیو نه لاندې زه به تاسو ته لینکس درکړم، په هغې باندې کلیک وکړئ او تاسو به هغه هم زده کوئ. او څه کسانو موږ ته دا ویلي چې په پوزیسیو ایډجکټیو او پوزیسیو پروناون باندې ویډیو جوړه کړئ، نو انشاءالله بله ویډیو چې راځي هغه به د پوزیسیو ایډجکټیو او پوزیسیو پروناون په باره کې وي. بس که چېرته چینل هم نه وي سبسکرایب کړی او انګلیش زده کول غواړئ، بیا زموږ چینل سبسکرایب کولی شئ، بالکل فری.